کور ته دننه کړه او لویان د وسلو سره د باندې ودرېدل. هلته یې ولیدل چې دا هم یو بل د ژغورل شویو کسانو یوه ډله وه چې د ایما په لیکل شوي ادرس باندې دلته را رسېدلي وه. په دې ډله کې مولي، جین، عذرا او د دوی زوی رایف شامل وو. ویلیم هغوی کور ته راوستل. مولي وویل چې په 8 کلونو کې یې یوازې 4 کسان ژوندي لیدلي دي او هیڅ دایمي ځای یې نه درلودی. نو ایما وویل چې اوس دا کور د ټولو کور دی او دوی کولی شي دلته نوی ژوند پیل کړي. مولي ډاکټره وه نو دا ډېر لوی بخت و چې په ډله کې یو ډاکټره هم موجود وه. بله ورځ ویلیم نوو کسانو ته د ژوند اصول بیان کړل. هغه وویل چې اوس د ښار او ځنګله خلک ډېر کم دي نو وحشي حیوانات ډېر ګرځي او راګرځي. نو کله چې څوک ښار ته ځي د یو شی د اخیستلو لپاره باید وسله ولري او یوازې ولاړ نه سي. وروسته ټول ښار ته د بېلابېلو شیانو د راوړلو لپاره ولاړل. هلته نږدې یو روغتون و نو مولي له هغه ځای څخه ډېر درمل راټول کړل. وروسته ټول له اړتیا وړ سامان سره بیرته کور ته راغله. په دې ډله کې جین سندرغاړې وه نو هغې د ټولو لپاره یوه سندره وویل. د بلې خوا جورج او مرینا هم له ډېرو کلونو وروسته یو بل ته نږدې سول. په راتلونکو میاشتو کې جین او مرینا دواړو لورګانې وزېږولې او په همدې ډول ورو ورو 14 کاله تیر سول. اوس د دوی کورنۍ ډېره لویه سوې وه. نن دوی د خپلې مشرې لور حیدر د زوکړې ورځ ولمانځله. ویلیم ټولو ماشومانو ته د پخواني نړۍ په اړه باندې درس ورکوي تر څو هغوی پوه سي چې پخوا په ځمکه کې ډېر انسانان وه. هغوی څنګه ژوند کوي او په راتلونکي کې باید څنګه ژوند وکړي. یوه ورځ سخت طوفان راغلی. ویلیم ناڅاپه په یاد سول چې د هغه سپی لکي په کور کې نسته. هغه ژر د باندې ووتی چې هغه پیدا کړي. خو کله چې یې ولیدل چې بیچاره لکي تر یوې ونې لاندې مړ سوی دی. د دې په لیدو سره ویلیم او ایما دواړه ډېر غمجن سول ځکه کله چې ویلیم د ژوند له هیلو څخه لاس اخیستی و هماغه وخت یې لکي پیدا کړی و. یعنې لکي د ایما له راتلو څخه مخکې د ویلیم یوازینی ملګری و. دوی لکي ته په خپل باغ کې قبر وکیندی او هغه ته یې د خپلې ډلې د لومړي غړي درناوی ورکړي. وروسته له دې یوه ورځ ویلیم خپل اولادونه د لوبو کولو پر مهال ګوري چې ناڅاپه یو پړانګ د دوی باغ ته راننوځي. ویلیم سمدستي د پړانګ خواته ورځي تر څو خپل اولادونه وژغوري. تر هغې چې څوک د مرستې لپاره ورسیږي پړانګ پر ویلیم باندې سخت برید کوي او هغه ټپي کوي. پړانګ له هغه ځای څخه وتښتېدی. ټول خلک هڅه کوي چې ویلیم وژغوري. د هغه له بدن څخه ډېرې وینې تویېدلې. نیکمرغي دا وه چې دوی ډاکټر او درمل دواړه درلودل نو د ویلیم ژوند وژغورل سو. بل لور ته ایما پړانګ پیدا کوي. خپل ټوپک یې راواخیستی او هغه یې ووژي تر څو بیا بل چاته زیان ور ونه رسوي. څو اونۍ وروسته ویلیم بیا خپل کار پیلوي. اوس 19 کاله تیر سوي دي او ټول ماشومان لوی سوي دي. ویلیم خپل زوی الکس او سام ته د ژوندي پاتې کېدو ټولې طریقې ور وښودلې. په همدې وخت کې د عزرا مشر زوی رایف د ویلیم لور حیدر خوښوي. دوی اکثره وخت یو ځای وي. وروسته دوی خپل کورنیو ته وایي چې غواړي یو ځای د نړۍ سفر وکړي. ټولو ته معلومه وه چې دا د دوی خپله پرېکړه ده نو چا اعتراض ونه کوي. هغوی ته وسلې او خواړه ورکوي او بیا ورسره خدای پاماني کوي. څو ورځې وروسته د دوی اوبه کمیږي. دوی یوه نږدې سیمه ګوري او پوهېږي چې شاوخوا ټولې اوبه وچې سوي دي. په اصل کې د انسانانو د ناڅاپي مرګ له امله د موسم نظام بدل سوی و او ډېر کلونه باران نه و سوی. یعنې اوس د ډلې لپاره د اوبو کموالی یو لوی مشکل ګرځېدلی دی. بیا دوی ویني چې یو موټر د دوی خواته را روان دی. دا معنا لري چې له دوی څخه پرته نور ژوندي کسان هم سته. دوی ژر کور ته راوګرځېدل او ټولو ته خبر ورکوي او وایي چې دا خلک کېدای سي زموږ لپاره خطر جوړ سي او شاید زموږ کور هم ونیسي. په حقیقت کې د هغې ډلې مشر چارلي نومیږي. هغه وایي چې دوی دلته د تیلو لپاره راغلي دي. د دوی سره د برمه کولو ماشین سته چې کولی سي په ځمکه کې برمه ووهي او د ویلیم لپاره یو د لاس برمه جوړه کړي تر څو دوی اوبه ترلاسه کړي. خو په بدل کې چارلي له ویلیم څخه تیل غواړي تر څو دوی وکولی سي 500 میله لیرې سیمو ته ولاړ سي. څرنګه چې د ویلیم ډلې ته د اوبو سخت ضرورت و نو دوی دا وړاندیز ومني. په هر حال دومره ډېر تیل به دوی څه کوي. د ویلیم د خبرې سره سم د چارلي ډلې د برمې کار پیل کړي ځکه دا کار څو ورځې وخت نیسي. نو د چارلي ډله په خپل موټر کې پاتې کیږي. خو لږ وروسته ویلیم ته معلومه سوه چې چارلي ښه سړی نه دی. د هغه له خبرو څخه معلومیږي چې هغه مخکې ډېر ژوندي پاتې سوي کسان وژلي دي. دا خبره چې ویلیم ته معلومه سوه نو خپلو خلکو ته یې وویل چې د چارلي سره ډېر احتیاط کوئ او د خپل کور ساتنه وکړئ. ایما وایي چې دوی خو به برمه ختمه کړي او بیا به ولاړ سي نو ډېرې اندېښنې ته ضرورت نسته. هغې برمې 2 ورځې نور هم دوام وکړي
او بالاخره 4 ورځې وروسته یې له ځمکې څخه اوبه راوایستلې. دوی ټول ډېر خوشحاله کېږي. ویلیام وایي چې اوس معامله پای ته رسېدلې ده او دوی کولی سي د چارلي ټول تیل واخلي او لاړ سي. هغه شپه ټول یو ځای خوشحالي وکړې، خو ویلیام بیا هم اندېښمن و، ځکه احساس یې کوي چې چارلي خطرناکه سړی دی او ښایي په ډېره اسانۍ سره له دې ځای څخه ولاړ نه سي. کله چې شپه کېږي ټوله ویده کېږي. ناڅاپه ویلیام د باندې څخه یو چا چغه اوري. هغه د باندې راووتی او ولیدل چې چارلي له یوې خونې څخه راوځي. د هغه ملګری سایلاس د باندې ولاړ دی، تر څو که یو څوک راسي نو هغه ته به خبر ورکړي. ویلیام ژر هغې خونې ته ورځي چیرې چې ایبي ژاړي. چارلي له هغې سره زور زیاتی کړی و. ویلیام سمدستي دا خبره خپلو خلکو ته کوي. نور غړي وایي چې د چارلي ډلې سره ډېرې وسلې دي او دوی اورېدلي دي چې دوی نور همدلته پاته کېږي او له دې ځای څخه نه ځي. ویلیام وایي چې بیا خو باید چارلي ووژنو، ځکه زه نسم کولی چې زما د ډلې خلک دې وځورول سي. نن یې له ایبي سره زور زیاتی وکړي، سبا یې له بل چا سره هم کوي. ځینې خلک وایي چې اوس په نړۍ کې ډېر لږ انسانان پاته دي، نو د یو چا وژل سم کار نه دی. خو ویلیام هغوی ته وایي چې که چارلي ژوندی پاته سو نو د دې کورنۍ به هېڅکله خوندي پاته نه وي. بالاخره ټول خلک له هغه سره موافقه کوي چې که چارلي ووژل سي ښایي نور کسان یې هڅه ونه کړي چې بیا ظلم وکړي. د پلان له مخې کله چې شپه سوه دوی په چارلي باندې له هرې خوا څخه راګرځي. د چارلي ډله په هېڅ نه ده خبره او ویلیام په مستقیم ډول سره چارلي ووژي. ویلیام ډېر خفه کېږي ځکه دا لومړی ځل و چې هغه یو انسان ووژي، خو دا کار یې د خپلې ډلې د ساتنې لپاره وکړي. بل سهار د ویلیام ډله د چارلي ډلې ته وایي چې د غچ فکر مه کوه، که غواړې دلته پاته سې او له موږ سره یو ځای کار وکړې، او که غواړې د تل لپاره ولاړ سې. د چارلي د ډلې زیات خلک پرېکړه کوي چې دلته پاته کېږي، خو د هغه نږدې ملګری سایلاس ډېر په قهر دی. هغه له ویلیام څخه کرکه کوي ځکه د ده په نظر ویلیام په ناڅاپي برید کې چارلي وژلی و. خو د چارلي نور ملګري وایي چې دوی مخکې هم پوهېدله چې چارلي بد سړی و. هغه د مشرۍ څخه ناوړه ګټه اخیستې وه او حتی د خپلې ډلې له ښځو سره یې هم بد چلند کوي. نو اوس دوی خوشحاله دي چې هغه مړ سوی دی. سایلاس یوازینی کس و چې د چارلي په مرګ باندې غمجن و. نو ویلیام هغه له ډلې څخه وایستی. وروسته سایلاس هڅه کوي چې بیرته ډلې ته راسي، ځکه د هغه ټول خلک همدلته پاته سوه او هغه یوازې ژوند نسي کولی. خو ویلیام اجازه نه ورکوي ځکه سایلاس د چارلي د بدو کارونو ملاتړ کوي. د سزا په توګه سره هغه د تل لپاره له دې ځای څخه وشړل سو. وخت تېرېږي، اوس 20 کاله تېر سوي دي. د انسانانو د نشتوالي سره ټوله ځمکه بدله سوې ده. د ویلیام د ډلې ټول ماشومان د یوې الوتکې په جوړولو کار پیلوي چې ژر به دا الوتکه بشپړه کړي تر څو دوی وکولی سي له غره څخه په اسانۍ ښکته سي. خو یو وخت وروسته د ډلې غړي یو په بل پسې ناروغه کېږي. ډېر ژر دوی پوهېږي چې له نیمایي څخه زیات خلک بیا په وایرس باندې اخته سوي دي او هماغه نښې لري 20 کاله مخکې په نړۍ کې موجودې وې. ډاکټره مولي وایي که څه هم دوی د پخواني وایرس پر وړاندې یوه طریقه درلودله، خو وایرس د وخت په تېرېدو سره بدل سوی دی. خو دا نوی وایرس دومره قوي نه دی او ژر به یې درمل پیدا کړي. هغه کسان چې روغ دي د ناروغانو ساتنه کوي. په دې منځ کې د ویلیام زوی سام د ټولو په خراب حالت کې دی. له همدې امله ټول ډېر اندېښمن دي. یو ورځ ناڅاپه د ویلیام لور حیدر یوازې کور ته راستنېږي. هغه مخکې له رایف سره تللی وه. حیدر د خپل سفر کیسه کوي. هغه وایي چې دوی د ښارونو دننه په موټر کې ډېر لیر سفر وکړي. هره ورځ به یې نوي ځایونه پیدا کول تر څو ژوندي خلک پیدا کړي. خو په هر کور او ښار کې به هیڅ څوک نه و. یو ورځ چې دوی په غره کې خیمه لګولې وه، یو سړی یې ولیدی. دوی د هغه تعقیب پیل کړي، خو سړی ورک سو. څو شېبې وروسته هماغه سړی پر دوی باندې د شا د خوا څخه راغلی او د رایف پر غاړه باندې چاړه کښېښودله. وروسته معلومه سوه چې هغه بل څوک نه و بلکې سایلاس و، د چارلي هماغه ملګری چې ویلیام مخکې له ډلې څخه ایستلی و. سایلاس د غچ اخیستلو په نیت رایف ووژي. وروسته حیدر پر سایلاس باندې هم برید وکړي چې له همدې امله هغه هم ووژل سو. حیدر هڅه وکړه چې رایف ته ځان ورسوي، خو تر هغه وخته پورې ډېر ناوخته سوی و. رایف هملته مړ سو او د هغه جسد یې پر هماغه ځای باندې خاورو ته وروسپارئ. له دې وروسته حیدر بیرته خپل کور ته راروانه سوه. په لاره کې د موټر تیل خلاص سوه، نو حیدر اړه سوه چې نور به مخته په پښو باندې ولاړه سي. له همدې ځایه ویلیام ته معلومه سوه چې د ډلې ډېر غړي یو ځل بیا په هماغه وایرس باندې اخته سوي دي. که څه هم دا نوی ډول وایرس دومره قوي نه و لکه مخکینی. ډاکټر مولي د سام د تبې د کمولو لپاره هغه په یخو اوبو کې کښېنوئ. لږ وخت وروسته د ډاکټر مولي لخوا
د ورکړل شوو درملو په خوړلو سره نور ټول خلک بیرته روغ شول، خو دا درملو پر سام باندې هیڅ اغیزه ونه کړه. سام د وروستي ځل لپاره د خپل مور او پلار سره خبرې وکړې او له دې نړۍ څخه ولاړی. د دې ټولو پیښو وروسته ویلیام په بشپړه توګه سره مات شو. د سام ترڅنګ د ډلې 3 نور غړي هم مړه شول. ایما ویلیام ته وویل هغه وخت هم موږ دواړه یوازې وو، خو نن موږ یوه ټوله ډله لرو او په راتلونکي کې به د نړۍ نفوس هم زیات کړو. له دې وروسته ویلیام نوره هیله له لاسه ور نه کړه او د ډلې د ماشومانو د راتلونکي لپاره یې چمتووالی پیل کړی. یو ورځ هغه د غره سر ته ور وختې او د لمر راختل یې ولیدل. هغه پوه شو چې په 100 کلونو کې نړۍ څومره بدله شوې ده. بیرته راغلی او ماشومانو ته یې وینا وکړه چې تر اوسه دوی پر غلطه لار باندې روان وو. هغوی غوښتل چې د پخواني نړۍ په شان باندې ژوند وکړي، خو اوس نړۍ نوره هغه پخواني نړۍ نه ده. نو له دې وروسته به دوی زده کوي چې د طبیعت سره سم ژوند وکړي. طبیعت به دوی ته ورښیي چې په دې نوې نړۍ او نوي موسم کې څنګه ژوند وکړي. له دې وروسته دوی راډیو بیرته چلنده کوي تر څو یو له بل سره اړیکه وساتي. هغوی یوه نوې ټولنه جوړه کړه. ټولنیز پروګرامونه یې جوړ کړل تر څو ماشومان پوه سي چې انسانان ټولنیز مخلوقات دي. هغوی شاوخوا ښارونه هم په خپل ډول او خپل طبیعت سره ورغوله. ورو ورو په دې نوې نړۍ کې 50 کاله تیر شول. زوړ ویلیام خپل مسیح ته وویل چې دا نوی انساني تمدن د دوی له نسل څخه را شروع شوی دی او اوس دا د مسؤلیت دی چې دا لړۍ مخته یوسي. او په همدې سره د فلم کیسه همدلته پای ته رسیږي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.